سلامونه، نیکې هیلې، احترامات په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن لري او خوشحالي مو پر برخه وي. اکرم رسولي او تاسې ګورئ د رسولي سکیلز چینل. څنګه کولی شو د ګیټ ایو کې خپل کوینز خرڅ کړو او بیا یې د ګیټ ایو صرافۍ څخه باینانس ته ویدرا کړو. نو لومړی خو به د ګیټ ایو صرافۍ ته لاړ شو. دلته به اسیسټ باندې کلیک وکړو، صحیح ده. دلته بیا سپاټ ته راشئ، دلته په یو اس ډي ټي باندې کلیک وکړئ. لومړی څنګه کولی شو دا کوینز خرڅ کړو؟ تاسو مطلب په سپاټ کې یا یو اس ډي ټي یا بل یو کومه کرنسي ده یا بیټ کوین دی، مطلب هغه تاسو دې ځای کې ښودل کېږي. ځای له به ټک ورکړئ. ما خو پرون خرڅ کړي وو. دلته به زه کیټ سرچ کې ورکړم، کیټس دا دی راغلی چې د ما خرڅ کړي وو. نو په دغه خطر باندې دې ځای ته به راشئ، کیټس یو اس ډي ټي. نو دې ځای کې تاسو کولی شئ خرڅ یې کړئ. د سیل ته به راوړئ، سیل ته، او دا یو وړوکی اپشن چې دی دا به دغسې 100% ته ورسوئ. صحیح ده. تاسو چې څومره کیټ په همدې ځای کې در سره وي نو دا سیل بټن ورپسې ووهئ او مکمل به ټول خرڅ شي. کله چې خرڅ شو دې ځای کې دغسې یو اس ډي ټي راځي تاسو ته، سمه ده. دا ګورئ، دا 9 یو اس ډي ټي ماته پرون د کیټس لخوا راغلی، یو 8 یا 9 دغه تقریبا د راکي رابټ لخوا راغلی وو. نو شکر الحمدلله ښه پرافټ دی، بد نه دی. نو څنګه کولی شو ویدرا یې کړو؟ دې ویدرا باندې دلته به کلیک وکړئ، سمه ده. ویدرا باندې به کلیک وکړئ، آنچین ویدرا، صحیح ده. دلته چې ما چې آنچین ویدرا باندې کلیک وکړو، دلته به تاسې ادرس ورکوئ. ادرس به کوم ادرس ورکوئ تاسو پوهیږئ؟ ادرس به باینانس ته لاړ شئ. باینانس ته چې لاړئ دلته به دې والټ ته راشئ، سمه ده. دلته بیا په ډیپوزټ باندې کلیک وکړئ. ډیپوزټ یو اس ډي ټي به باندې کلیک وکړئ، سمه ده. کله چې مې یو اس ډي ټي ډیپوزټ کړل دلته به بي این بي سمارټ چین بي شل د بي بي شل، صحیح ده، بي فی شل دې باندې به کلیک وکړئ او دا لینک به راکافي کوئ. دا ګورئ، دا لینک مې راکافي کړ، سمه ده. دلته به بیرته راشئ او دلته به بیا دغسې دا پیسټ کړئ، سمه ده. دلته به نیټورک ډېر مهم دی. نیټورک باید تاسو بي این بي سمارټ چین بي سی دا یو به تاسو انتخاب کړئ، سمه ده. بي این بي سمارټ چین بي اس سی دا یو به تاسو دلته انتخاب کړئ. دلته چې هر څومره تاسو غواړئ ولېږئ دلته به کلیک وکړئ. ما خو ټول لېږم، ما په آل باندې کلیک وکړو، سمه ده. دلته به ویدرا آپشن ته راشئ. ویدرا آپشن به کنفرم کړئ. کله مو چې کنفرم کړل ته ما نه خو پریپیډ کړی مې دی ورسره فنګر لاک د هغه فنګر لاک په باوجود باندې، صحیح ده. زه اوس ویدرا نشم کولی ځکه چې ما ته 4 ساعته وخت راکړی. دا وخت یې ولې ما ته راکړی پوهېږئ تاسو؟ دلته زما د خپل د ګیټ ایو صرافۍ د سیسټمات چې و دا نه و کمپلیټ. دا ګورئ، ما بار د ویدرا کوشش وکړو خو ما ویدرا ونه شوه کولی. دلته دا ګورئ، دا سیسټمات سیکیورټي ته به راشئ. سیکیورټي سیسټمات وګورئ، سیټ اپ فون نمبر، ایمیل، ګوګل اتنټیکیټر، سمه ده، 2 فیکټوري اتنټیکیټر دا او پنډ پاسورډ ډېر مهم دی. کله چې پیسې ویدرا کوئ نو تاسو باید پنډ پاسورډ ولرئ. دا طریقه خو ما لږه په اسانۍ سره وکړه، تاسو به ډېر مشکل دا باید تاسو حتما وکړئ ځکه چې بغیر له دې نه ویدرا نه کېږي، سمه ده. نور نو